سلامونه درنو مینهوالو طاهر لیوال یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې تاسې به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. ملګرو د پښین د ښار د ځوانانو مشاعره ګورئ. په مشاعرې په دې بهیر کې عبدالمالک کلمیار صاحب ته بلنه ورکوم چې په خپل ښایسته کلام یې ونازوي. عبدالمالک کلمیار صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ټولو ملګرو راغلو په اجازه ارشاد. ځم خالي لاسونه نن له تا دنیا، ځم خالي لاسونه نن له تا دنیا، ځم خالي لاسونه نن له تا دنیا، نه را سره ځې ته در وکبا دنیا. واه ډېر ښه. واه تیر مې ستا دپاره تکلیفونه کړه، تیر مې ستا دپاره تکلیفونه کړه، ته سوې را صفا ته بې وفا دنیا. واه ډېر ښه. فرض و سنت پر تا پرې ایښي ما، فرض و سنت پر تا پرې ایښي ما، فرض و سنت پر تا پرې ایښي ما، تا را سره وکړه نن جفا دنیا. واه ډېر ښه. ځان ته تر هر چا مې را قریبه کړې، ځان ته تر هر چا مې را قریبه کړې، ځان ته تر هر چا مې را قریبه کړې، زه دې کړم تر مخ ته سوې تر شا دنیا. واه ډېر ښه. واه بیا یې ووایه. واه مننه. ځان ته تر هر چا مې را قریبه کړې، زه دې کړم تر مخ ته سوې تر شا دنیا. او ما خپله ګڼلې خو ته نه سوې زما، ما خپله ګڼلې خو ته نه سوې زما، ما خپله ګڼلې خو ته نه سوې زما، نن دې کړم د ځان څخه جلا دنیا. واه ډېر ښه. او مختار زده ارشاد. قدر چې څوک ستا کوي نادانه دي، قدر چې څوک ستا کوي نادانه دي، قدر چې څوک ستا کوي نادانه دي، پاته کلم یاره د تل دا دنیا. واه ډېر ښه. ځم خالي لاسونه نن له تا دنیا، واه نه را سره ځې ته د رکبا دنیا. د اورېدو مې یو جان مننه.